ستا د تصویر مې طوافونه وکړل په یوه شپه مې څو حجونه وکړل ستا د تصویر مې طوافونه وکړل. سلامونه په خیرونه هیله د جوړ روغ وي. دا د یو بل سفر پیل شو، اوس روان یو د خیره د وپرتال خواته. وپرتال په نارت راین وستفالن ایالت کې یو ښار دی، ښکلی ښار دی. په شاوخوا کې نور ښارونه هم دي، په ترتیب بیا ټول ګورو. زموږ سره اوسئ. بیا اوټوبان باندې لاره بنده ده د وپرتال خواته، لکه چې ګورئ موټرونه د سړک یوې بلې غاړې ته درېږي او منځ لاره امبولانس او پولیس ته خلاصه پرېږدي. ښه والی دا دی چې د یوه لاین موټر هم بل ته نه اوړي او ټول په خپل لاس روان وي، که بل لاس کې بیروبار هم نه وي نه راوړي. نو وګورو چې څه کېږي وړاندې. فکر کوم کوم ټکر مکر ښایي شوی وي. بالاخره لاره خلاصه شوه او دا دی روان یو. د جرمني لویدیځ او جنوب ډېر ښکلي دي، تپې لري، غرونه لري. شمال خواته عموما هواره ده، دې خواته بیا هسکې ټیټې دي او همدا یې د ښایست یو لامل دی. په اوټوبان باندې هر ځای د دمې ځایونه شته، ځینې تشنابونه لري خو ځینې نه لري، او داسې چوکۍ او میزونه هر ځای کې ښکل شوي وي که مثلا څوک راځي خوراک و څښاک کوي کیني هلته کولی شي راشي دمه جوړه کړي او بیا خپل سفر ته ادامه ورکړي. د کسل او وپرتال ترمنځ د اوټوبان پر غاړه دا دمځای دی، دلته یو ساعت دمه شوم. په جرمني کې شاهراو یا سترو سرکونو ته اوټوبان ویي، او دا له دې کبله چې په اوټوبان کې څلور لارې نشته، یعنی نور سرکونه یې نه کراس کوي، که هغه هم یا به لاندې وي او یا به تر دې لوړ وي، یعنی د پلونو په ډول به نورو سرکونه ورسره قطع کړي وي، او که موټر ورته را داخليږي او خارجيږي هم دغه دپاره بیا بېلې لارې دي. نو که یو ځل اوټوبان کې سړی وي بیا نه بندېږي او سیده به ځي، له همدې کبله یې نوم اوټوبان دی. د اوټوبانو مخینه ډېره زیاته ده، پخوانۍ ده په جرمني کې. لومړی اوټوبان په جرمني کې جوړ شوی دی او په ټوله نړۍ کې 4م نمبر هېواد دی جرمنی چې ډېر اوږده او ستر اوټوبانونه لري یا سترې شاهراوې لري، او شمېر یې د سترو شاهراوو شمېر یې تر 10 اوړي. شاهراوې اوټوبانونه عموما په جرمني کې سرکونه په 4 کټګوریو ویشل شوي دي. لومړی کټګورۍ اوټوبانونه دي چې هغه له 1 تر 10 دي، چې په هغې کې هغه اوټوبانونه راځي چې په ډېرو کې د سپیډ لیمیټ نشته او کولی شي هر څومره چې موټر کې مزور وي په ویې ځغلوئ، خو په ځینو ځایونو خاصو ځایونو کې بیا سپیډ لیمیټ شته چې هغه 130 دی. په عمومي ډول سپیډ 130 دی په اوټوبان کې. دوهم نمبر شاهراوې له 10 څخه تر 100 پورې دي، او په دې کې هم په ځینو ځایونو کې سپیډ لیمیټ نشته، او بیا له 100 څخه تر 1000 پورې بیا فرعي سرکونه دي یا د سیمه ییز سرکونه دي، د ولسوالیو ترمنځ یا د کلیو ترمنځ دي. په ریجنال یا په سیمه ییزو سرکونو کې عموما په هغه ځایونو کې چې کلي کورونه نه وي سپیډ 90 دی، خو که چېرته کلی کور و یا بازار و ښار و هغې کې سپیډ 50 دی. په ښارونو کې هم عموما سپیډ 50 دی، خو په ځانګړو ځایونو کې ممکن 10 وي چې د شپې هم په ځینو ځایونو کې بیا توپیر کوي، د ورځې 50 او په د شپې 10، او هغه بیا 4مه درجه سرکونه دي، په ښارونو کې دي او کوڅې دي. ځینو ځایونو کې حتی تر 20 او 10 پورې هم سپیډ شته په هغو ځایونو کې چې ماشومان لوبې کوي. اوټوبانونو کې سفر خوندور وي، خو
که چیرې څوک وخت لري ښه به وي چې په نورو فرعي کلیو او سیمه ییزو سړکونو ولاړ شي، ځکه چې کولی شي ښې منظرې وویني. په اتوبان کې نو یو خو ډېر وخت تر کار لاندې وي او لارې ډېر وخت بندې وي، او له دې پرته شاوخوا یې څه نه شي لیدلی، ځکه اکثر یا ونې وي او یا هغه پنجرې او پایې چې درېدلې وي، نه پوهېږم چې څه ورته وي. دلته چې زه ودرېدم په اسمان کې بالونونه هم دي، تاسو یې لیدلی شئ، که به نه ښکاري نه پوهېږم. دا ځای هم وپرتال ته نږدې دی. نوردراین وستفالن ایالت د جرمني یو له ډېر پرنفوسه ایالتونو څخه دی چې شاوخوا 13 میلیونه نفوس لري، او د دورتموند، دوسلدورف، کولن، بون، وپرتال او ایسن په ګډون همدا ډول آخن څو مشهور ښارونه پکې دي او ټول یو بل ته نږدې واقع شوي دي، او دا ټول په ګډه د روه په نوم یو میتروپولین یا د ښارونو ټولګه جوړوي. راځئ چې وګورو، ننداره یې وکړو د دې ښارونو ځینې منظرې به په ګډه وګورو. سلامونه دوستانو، وخت مو په خیر. اوس د وپرتال په ښار کې یو، د باندې وځو وګورو چې په ښار کې د لیدلو وړ کوم ځایونه دي. نو راځئ چې په ګډه وګورو. دا د وپرتال مرکزي سټیشن یا هاپټ بانوف دی. په بانوف کې ډیر بیروبار نشته، او فکر کوم ایڅې ټرینونه هم دلته نه راځي. له دې ځایه مجبور نورو سترو ښارونو چې په شاوخوا کې دلته ولاړ شئ. که دلته چې ګورئ په لوحه کې یوازې آري او اربي ټرینونه دي، او همدا ډول اس. نو ممکن له کولن یا دوسلدورف او شاوخوا نورو سیمو څخه به بیا شاتک یا آی سی ټرینونه ځي. د وپرتال د بانوف ترڅنګ د عمومي واټ د وپرتال ښار مرکزي سیمه ده، او همدلته شاوخوا کې هټۍ واقع دي او تجارتي مرکزونه دي. عموما د جرمني په سترو ښارونو کې د مرکزي سټیشنونو ترڅنګ زیات تجارتي مرکزونه او تجارتي سیمې هم وي. په دې سیمه کې د پرایمارک ودانۍ په زړه پورې ده، جوړښت یې موډرن دی او ښکلی هم ده. دې خواته هاوټ بانوف دی، بسونه او ټرینونه. ځینې کسان شکایت کوي او وایي چې د جرمني ټول ښارونه یو بل ته ورته دي، خو تر کومه چې زه ګورم او وینم ښارونه ډېر توپیر لري. په ځانګړې توګه په لویدیځ او جنوب کې چې ښارونه د تپو غرونو په ډډو او شاوخوا کې جوړ شوي دي. د وپرتال په شاوخوا کې نور هم ښکلي ځایونه شته، خو دا چې متاسفانه د ټولو ځایونو لیدل په یوه ځل ممکن نه دي. هغه به پرېږدو د راتلونکي لپاره نورو خپرونو ته. له ګرځندوی سره بیا هم اوسئ. دا د دې سیمې د ښاروالۍ ودانۍ ده، او دا تر مخه یې مجسمې او د اوبو فواره په زړه پورې ده. څه فکر کوئ په دې باندې څومره زحمت ایستل شوی؟ Somebody hurt you, baby, being down, have to cry, and the price you have to
دلته بانوف ته نږدې دغه شویبه بان دی یا هغه ټرین چې په هوا ځي. راځئ چې وګورو دا څه ډول دی، سیستم یې څه ډول کار کوي او له نورو ټرینونو سره یې توپیر څه دی. د شویبه بان ټرینونو پرانسته په 1901 کال کې وشوه او له هغه راهیسې فعالیت لري. دا ټرینونه په برېښنا کار کوي، 950 ولټه برېښنا ورته په کار ده. شاوخوا 13.3 کیلومتره اوږده ساحه وهي او شاوخوا 20 سټاپه لري یا 20 سټیشنونه لري. راځئ وخیجو وګورو چې څه دي پکې. څوک نه نیسي. د دې ټرینو ښه والی دا دی چې یو خو په هوا دی، د سیند پر سر دی، اضافي ځای نه دی نیولی، او بل دا چې په واور او یخو دې کې بندیږي نه او لاندې څلور لارې موټر نشته او ښکلي هم دي. ماشینونه یې هلته لوړ دي او ټرین ښکته پکې ځړېږي. ټرینونه په هرو 3 دقیقو کې یو ځل راځي او دواړو لورو ته یو ټرین له دې خوا ځي یو دغې خوا په هرو 3 دقیقو کې. کله وپرتال څخه په شویبه بان کې یا په دغه زنګېدونکو ټرینونو کې د جنوب لویدیځ خواته یو څه راشئ، دلته د زیلهو په نوم سیمه چې ده، دلته زیاتره د مهاجرو هټۍ دي. خامخا به د دوی شمیر هم دلته زیات وي. ما ته په مخه تر اوسه د افغانانو داسې خاص دکانونه مخې ته نه دي راغلي، خو د دې ځای اوسېدونکي ښایي بلد وي چې افغانان په کومو ځایو کې فعال دي. راځئ چې نور هم وړاندې وګرځو څه دي. دا د هماغه شویبه بان وروستی سټاپ دی دې لوري ته. هلته چې ښکته شئ بیا چپ لاس ته راوګرځئ، دغه سیمه ده، په زړه پورې ده او د ګرځېدو او لیدلو وړ ده. او که څه مو په کار وي د میډل ایسټ یا منځني ختیځ اړوند او یا هم د آسیایي دکانونو هټیو اړوند، هغه دلته موندلی شئ. دا وله وپرتل ښار څخه زموږ د ګرځندوی د سفرونو د لړۍ یوه بله برخه. بیا هم په دې سفرونو کې له موږ سره ملګري اوسئ. اوس ځو د دې سیمې د نورو مشهورو ښارونو او د لیدلو وړ ځایونو لوري ته. تر بیا ښه وختونه، د خدای په امان. ستا د کوڅې نه تر زمونږ کوڅې ما د صفا مروه رسمونه وکړل